پروګرام په دې برخه کې اوس یو بل شاعر ملګري ښاغلي فیاض علي فیاض له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی فیاض علي فیاض صاحب. فیاض صاحب ارشاد. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي. ارشاد. په هغه شپه چې ما د تلو ستا نه رخصت اخیستو، په هغه شپه چې ما د تلو ستا نه رخصت اخیستو، لوی امتحان رانه جانان خپل قسمت اخیستو. زه غریو نیولې ستا سلګو نیولې شونډې یاره، زه غریو نیولې ستا سلګو نیولې شونډې یاره، لکه چې چا رانه په زور د ژوند جنت اخیستو. زه غریو نیولې ستا سلګو نیولې شونډې یاره، لکه چې چا رانه په ژوند د ژوند جنت اخیستو. ډېر ښه ډېر ښه. او زما پر هر زړه به په تا پسې سم ودړدېدو، زما پر هر زړه به په تا پسې سم ودړدېدو، چرته کې هم چې بچا نوم د محبت اخیستو. غزل لیکي چې په سر مې کاڼي ورېده ستا په کوڅه تېرېدم، په سر مې کاڼي ورېده ستا په کوڅه تېرېدم، د ژوندانه څه په زړه چودې حادثه تېرېدم. زمونږ کیسه وه د درد ډکه د هر چا په شونډو، زمونږ کیسه وه د درد ډکه د هر چا په شونډو، نن چې جانانه زه د کلي په حجره تېرېدم. د محبت د ګلو لار لږه ازغنه نه وه، د محبت د ګلو لار لږه ازغنه نه وه، هره لحظه په زړه ځیګره را تېرېدم. او زمونږ بچي به د استاز په ژبه څه پوه شي، زمونږ بچي د استاز په ژبه څه پوه شي، د پردۍ ژبې غږ راته په مدرسه تېرېدم. ډېر ښه ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. مننه. ډېر ښه ډېر ښه. زمونږ بچي به د استاز په ژبه څه پوه شي، ډېر ښه. د پردۍ ژبې غږ راته په مدرسه تېرېدم. ډېر ښه. او چې تا ته یاد شي د سپرلي غرنګین مازدیګر، چې تا ته یاد شي د سپرلي غرنګین مازدیګر، ته په سندره تېرېدې زه په ټپه تېرېدم. ډېر ښه. واه واه واه. تا ته یاد شي د سپرلي غرنګین مازدیګر، په سندره تېرېدې زه په ټپه تېرېدم. ډېر ښه. هر مازدیګر ما ستا د ګل ګل ژوند دعا کړې ده، هر مازدیګر ما ستا د ګل ګل ژوند دعا کړې ده، زه هر سحر د خپل ارمان په جنازه تېرېدم. ډېر ښه. واه واه. واده ستا نه په خوږو خوبونو هېره شوله، ستا واده ستا نه په خوږو خوبونو هېره شوله، زه په سور اور د انتظار تمامه شپه تېرېدم. ډېر ښه. په یا زمونږ د ګټې کور لا پېژندلې نه دی، په یا زمونږ د ګټې کور لا پېژندلې نه دی، تل تاواني په یوه ورکه تلوسه تېرېدم. ډېر ښه. واه ډېر. دا و فیاض علي فیاض صاحب. ډېر خوندور غزل، ډېر ښه